ما یو پیر دا مسله بیان کړې وه د واده د شپې آداب ما بیانول ډېر پخوانی بیان و ډېر پخوانی نو هلته ما بیا دا خبره ذکر کړې وه چې که چېرته د ښځه او خاوند یو ځای غسل وکړي نو دا هم ثابت دي چې ښځه او خاوند یو ځای غسل وکړي عوام پرېږده بعض مولیانو او زما خبره نه مخکې نه شاته دی نه دی راغستی منځ کې داسې یو منټ خبره هم نه وه هغه یې ترې داسې کټ کړه او هغه یې ورکړو زما تصویر ورسره لګولی وي د وهابیانو مذهب ښه عوام اوس د دې مولیانو چې کوم عوام دي د هغو باره کې څه خیال هغه به دوی نه زیات دي ځکه چې هغه له عوام دي نو هغو به لاندې استغفر الله استغفر الله لیکل وړو دا پکې بله راووته ډیش ګوره اس خبره نه ده فلم ګوره څه خبره نه ده ټیک ټاک ګوره څه خبره نه ده پردو ښځو سره ګپ لګوه څه خبره نه ده پردو زنانو لغړ تصویران ګوره څه خبره نه ده په لارو کوڅو کې جنکو ته ګوره څه خبره نه ده هلکانو ته ګوره چې ګیره او برېتې نه راختلي څه خبره نه ده چرس که څه خبره نه ده بنګس که څه خبره نه ده سود خوره څه خبره نه ده شراب څکه څه خبره نه خو خپلې ښځې سره لامبل الله یا الله توبه استغفرالله خپلې ښځې سره لامبل دې کې سړي ښځې سره لامبل گنجائش شریعت ورکړی دی ته څوک چې به دې اعتراض کوې او صرف گنجائش نه دی چې شریعت مسله بیان کړې چې او کېدی شي بلکې پیغمبر تطبیق کړې ده پخپله کړې ده ته د هغه نه زیات تقواداري ته د هغه نه زیات حیا نه کړي او ښځه او خاوند هغه رشته ده چې الله وایي دا د یو بل جامه د قرآن کې هن لباس لكم وانتم لباس لهم جامه ورته ولې ویلې ده یو تفسیر دا دی چې په دې بدن ته نږدې شی چې دغه جامه ده نو دوی د یو بل دپاره دغه حیثیت لري یعنی دا ښځه خاوند چې د یو بل سره میلاو شي او کپړې نه وي په بدن باندې نو د یو بل دپاره جامه شي نو چې اوس یو ښځه د خپل خاوند بدن لیدی شي او خاوند د خپلې ښځې بدن ټول لیدی شي نو بیا دلته ولې مسله داسې ګډه وډه شو چې یاره لامبي به څنګه یو ځای گنجایش شریعت ورکړی ما ورته خو نه دی ورکړی او ښځه خاوند دي چې د یو بل سره کوروالی کوي اخوا څه پاتې شو د یو ځای لامبل غټه خبره که د کوروالی کول غټه خبره کوروالی کول غټه خبره نو دا کومه خبره شو چې یاره یو ځای لامبل جدا بل دې سره مینه محبت ډېرېږي د ښځې او خاوند په منځ کې الحمدلله زمونږ اسلام چې موږ ته کومه طریقه د ژوند د تېرولو ښولې ده چې د هغې نه ډېر غافله دي که دا طریقه دې خپله کړه په ژوند کې به دې سکون او مینه محبت آرام خوشحالي هر څه به پکې راشي خو کله چې دا د طریقه معلومه شو دا د ډمانو د عشق مشق دا قیسې نه دي دا ټولې جالي مالي دي او دا په دې ټپو او غزلو کې کېږي ته راشه اسلام ولوله چې څومره د مینې محبت طریقې موږ ته ښوولي دي چې ژوند کې زموږ مینه محبت راشي ښځې خاوند له هر هغه لار کولاو کړې ده چې د هغې سره مینه محبت ډېري یعنې تر دې ته وګوره دې ته سوچ وکړه دروغ ویل حرام دي خو که ښځه خاوند یو بل ته داسې خبره کوي چې مینه محبت پرې ډېر شي په دې کې دروغ ویل هم جایز دي یعنې دومره ګنجایش یې تاله درکړی څه ضرورت دی موږ ته چې موږ د هندوانو نه او د انګریزانو نه او د فحاشو خلکو نه د مینې محبت طریقې زده کوو او هغه مینه محبت نه دی هغه فسق او فجور دی موږ سره مینه محبت لا رښتې خو که چېرته یو څوک راولګي او دغه لار بیانوي نو بس دا بعض به پکې غوږونو له لاسونه وړي وي توبه یا الله توبه ته توبه د ټیک ټاک نه ولې نه وباسي چې توبه دلته وباسي او توبه د فیسبوک د جاخو نه ولې نه وباسي چې دلته وباسي ته به چې موږ بلکل خبر نه